سورة الصف دا مدنی صورت تے پدی کی سوارلس آیتونه دو رکوگانی دی پدی کی پدی صورت کی دا جہاد مسئلہ بیان شوی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابعداری بکی او درشان پدی صورت کی پا آغا کسانو باندی رد چی پاو کی منافقتی بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض پاکی وی اللہ لرا غصہ چی پاسمانونو کی دی و غصہ چی پزمک کی دی وهو العزیز الحکیم او غزور ور حکمت والده یا ایوها الذین آمنوا ای ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون ولی وایا خبری چنی کوي ودایت تا کسان مبارکی نازل شوی دی چې د جهاد غوښتنه به کوله خو چې کله جهاد لازم شو بیا وتښتیدو یا بعض منافقانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري دعوی کولی کنه خو چې کله به وخت راغی بیا به وتښتیدو نو الله وی ولې داسې خبرې کوي چې کوي یې نه کبر مقتا عند الله لوی دا پا غصه کی پنیز دا اللہ دا لوی دا غصه خبره ده اللہ پا دی بندی پا غضب کی کیگی پا غصه کی تقولو ما لا تفعلون دا چی وائی تاسو آغا خبری چی نی کوئی بعضو مسلمانانو دا جهاد دا فرض کی دون مخ کیوی دا خبره کری و ارمان چی منگ تا آغا عمل معلوم وی چی اللہ دیر خوخت نو منگو پی عمل کری وی الله دا يتوننا ولقل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقينا الله من كيدا كسانو سرا چی جنگ کی پلار دا اللہ کی سفترن کی كأنهم بنيان مرصوص گویا کی دوی آبادی دے یا گویا کی دوی دیوال مضبوط کرے شوے یا گویا کی دوی آبادی دا مضبوط کڑی شوی دا مضبوط آبادی پشن یو نیغ ولاری یا دا مضبوط دیوال پشن چی خخت یو بل پوری کلکن خطی وس اللہ وی رٹن ورکی منافقانو دا ماتا سوی کم بدی صورت کی منافقانو باندی رد دے چی زما دا پیغمبر بدی سینت تنگوی لکه سنگ چی بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تنگ کرو انجام دا وی بیسر آوت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم لم تؤذونني ای قوم زما ولی تنگوی ما یا ولی زرر راکوی ما تا وقد تعلمون انی رسول الله الیکم او حال دا چی پویگی تاسو چی یقینا ز رسول دا اللہ یم تاسو تا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبهم نو هر کل چی اغوی کاگشو نو کاگ کر اللہ زنون داغوی دول اللہ سزا ورکر چی کل اغوی کاگشو کنا دا اللہ دا دین رب العالمین ما اغوی کاگ کرو باطنی ولم کو والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله هدايتنا كي قومنا فرمانو تا وسلوي چی دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیر خو عیسیٰ علیہ السلام امور کرده نو تاسو سنگ دا تابیداری نکوی او پا دا ایمان نروڑی یا دا پا تابیداری کی سستی کوی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَكَلَچِوِ عِيسَى زُوِدَ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اے بنی اسرائیلو یقیناً ز رسول دا اللہ یمتا ستا مصدقا لما بین یدی من التوراة تصدیق کون کے ام دا کتاب چی مخ کی زمان دے چی تورات دے ومبشرا برسول او زیر در کون کے ام پیو رسول باندے یأتی من بعد اسمه احمد چی رازی بورستو زمانا نم داغ احمد دے د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نومی آغاسته او د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشهور نمون دو دی محمد و احمد اگر که نور مشتی فلما جاءهم بالبینات نو هر کل چراغ اغدوی تبخکارا دلیلونو سرا هما که پیغمبر چی کل راغه
د کوم چې زیری عیسی علیه السلام ورکړی دی قالو وی هغوی هذا سحر مبین دا جادو ښکاره دی ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب او څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ الله باندې دروغ جوړول د الله دپاره شریک ثابتول یا دا ویل چې الله د سره پیغمبر نه یې رالیږلی الله کتاب نه یې رالیږلی یا قیامت باندې راځي نه ټول دروغ وهو يدعى الى الاسلام او دی را بللی کیږي اسلام ته دنه لوی ظالم څوک شته چې دعوت د ته ورکړی کېږي چې راشه اسلام ته او دی په الله دروغ جوړوي والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم غواړي دوی چې مړه کړي رڼا د الله په خولو خپلو باندې الله اکبر د دې کفارو منافقانو ټولو کوشش دی چې الله د دین د رڼا کمه کړي والله متم نوره او الله پوره کوونکی د رڼا خپلې دی ولو کره الکافرون اگر که بدې ګڼي کافران بلکې الله خو دا پیغمبر را لګلم دې لپاره د دین چې دا په ټولو زورور کېږي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق خاص الله هغه ذات دی چې را لېږلی دی پیغمبر خپل په هدایت سره او په دین حق باندې لیظهره علی الدین کله د دې دپاره چې غالب یې کړي په ټولو دینونو باندې ولو کره المشرکون اگر که بدې ګڼي مشرکان هم دغه شان شی وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې عامې دنیا ته دین اسلام رسېدلی او بیا د صحابه کرامو په زمانه کې خو د دنیا ګوټ ګوټ ته بیا رسېدلی و اوس الله فرمایي چې راشئ یو تجارت ته توخیم داسې تجارت چې د عذاب نه به بچ کړي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم ایا وخیم تاسو ته داسې تجارت چې بچ کړي تاسو د عذاب دردناک نه سرې د تجارت تؤمنون بالله ورسوله ایمان براوړی تاسو په الله او په رسول د هغه باندې وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم او جهاد به کوئ په لاره د الله کې په مالونو خپلو او په نفسونو خپلو ذلکم خیر لکم دا غوره د تاسو لره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ فایده د دې جهاد او په الله باندې ایمان او د الله په پیغمبر باندې ایمان یغفر لکم ذنوبکم او ببخی تاسو ته گناهونه ستاسو ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار او داخل بکی تاسو لره جنتونو ته چې بهیږي بلاندې د هغې نه ولې ومساکن طیبة فی جنات عدن او کورونه د اوسېدو مزیدارو ته په جنتونو د همیشوالي کې داسې مزیدار کورونو ته الله تاسو نه باسي او کورونه ښایسته کورونه دي او بیا په جنت کې به جوړ شوي ذلک الفوز العظیم دا کامیابي لویه ده واخرى تحبونها او در بکې بل نعمت چې خوښوئ تاسو هغه یو بل نعمت الله به هغه هم درکوي څه دی نصر من الله وفتح قریب مرسته د الله د طرف نه او فتح نږدې وبشر المؤمنین او زیری ورکه مؤمنانو ته اوس الله حکم کړی خپلو مؤمنانو بندګانو ته چې تاسو په هر حال کې د اسلام مرسته کوئ د پیغمبر مرسته به کوئ لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام مخلص ملګري وو دغه به تاسو د پیغمبر سره ملګرتیا کوئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کونوا انصار الله شی مرسته کوونکي د دین د الله کما قال عیسی ابن مریم
لکه چې ویلو عیسی زوی د مریم للحواریین خاص ملګرو ته یا مخلصو ملګرو ته من انصاري الى الله څوک دی ما سره مدد کوونکی د پاره د نږدې کېدو الله ته څوک به مرسته وکړي او الله ته به نږدې شي قال الحواریون نحن انصار الله اوی مخلص ملګرو موږ مددګار د دین د الله یو فآمنت طائفة من بني إسرائيل نو ایمان راوړو یوې ډلې د بني اسرائیلو نه چې دا نصارا وو وکفرت طائفه او کفر وکړو بلې ډلې یهودو کفر وکړو یهودو په هغه ایمان رانه وړو فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم نو مضبوط کړل موږ هغه کسان چې ایمان یې راوړی په دشمنانو د هغوی باندې فاصبحوا ظاهرین نو وګرځېدل هغوی غالبا